السلام علیکم مرګرو اخر کار د بابر اعظم او د شهنشاه پریدي د جګړې مین وجه مه تراله چې شهنشاه پریدي یو پوسټ ورکړی د هغې په حوالې سره د خبر در کوم چې ټولو هغه خلکو خولې بندې کړي کوم چې په سوشل میډیا باندې غلط خبرونه خوري. بل طرف ته د پاکستان سکواډ ولې اعلان نشو تر اوسه پورې د هغې په حوالې سره د نوم یو غټ خبر در کوم. ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شئ. اول شهنشاه پریدي د خپل ریل اکاونټ نه تاسو په سکرین باندې ښکاري دا پوسټ ورکړی چې پای کې په کرسۍ یو طرف ته بابر اعظم ناست دی، مخامخ ورته شهنشاه پریدي ناست دی او بره یې ورته لیکل دا کړي چې پیملی نو د دې یو ټکي دا پته لګي چې د بابر اعظم او د شهنشاه ترمنځ هېڅ قسمه څه اختلاف نه راغلی او بدنام کړي چا دي دا نن سبا دا کوم سوشل میډیا ده د دغې د وجې دې دواړه بدنام شوي او دا غلط خبر خوري چې دې دواړو ترمنځ جګړه شوې ده. مزید د شهنشاه پریدي په واده کې پرون بابر اعظم هم شرکت کړی چې تاسو پر سکرین تصویر لیدی شئ چې څومره خوشګوار موډ کې دي ولاړ دي. نشو ویلی چې اوس د سوشل میډیا د پاکستان ټیم بدنام کړی دی که پاکستان ټیم څه نظر وهلی دی. بل د پاکستان کوم د راروان اودیو ورلډ کپ دپاره کوم سکواډ وي د هغې د لیټ کېدو مین وجه هم مخې ته راغله چې هغه نسیم شاه ته هغوی په انتظار چې کله د نسیم شاه انجري اخري مرحلو ته ورسېده چې کله د هغې فاینل رپورټ راووتو کوم چې په دوبۍ هسپتال کې نسیم شاه نو دوی به د هغې نه پس خپل سکواډ اعلانوي.